ډیرو ګرانو او خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ اوسئ. نن درته قصه کوم. دا خوږه قصه د حمزه پهلوان او د وړې ښاپیرۍ ډیره خوږه قصه ده. هیله لرم چې ښه غوږ ورته ونیسئ او کله چې زه سوال کوم د ما سوالونو ته ځواب راکړئ. وړې ښاپیرۍ پستې مستې تکې سپینې جامې واغوستې. دا عادي جامې نه وې، دا وزر لرونکې جامې وې چې ښکلې زرغونې وزرې یې لرلې. دا اوس چې تاسو ګورئ دغه ښایسته ښاپیرۍ په آینه کې ځان ته ګوري او خپلې سپینې جامې اغوستې. وزرونه یې څه رنګ دي؟ دوه واړه واړه وزرونه لري. وزرونه یې زرغونه یا شنه وزرونه دي. ډیر ښایسته کالي دي. دغه دي ورته وګورئ. وړې ښاپیرۍ په هنداره کې ځان ته وکتل چې کله مسکه شوه ډیره ښکلې ښکارېده. وړه ښاپیرۍ خپل تصویر ته په مسکا لاس وښوراوه. تاسو ګورئ خپل لاس یې پورته کړی. دا څومره ښکلې ښاپیرۍ ده. اوس به څوک ماته ووایي د وړې ښاپیرۍ کالي څه رنګ وو؟ آفرین، کالي یې سپین ښایسته رنګ او وزرې یې څه رنګ وې؟ وزرې یې شنې وې. دا هغه کالي نه دي چې موږ تاسې اغوندو، دا د ښاپیریانو ښایسته کالي دي چې هغه وزر هم لري. په هنداره کې د وړې ښاپیرۍ تصویر هم په مسکا لاس وښوراوه. کله چې د ځان ته لاس وښوراوه تصویر یې هم په هنداره کې ځان ته لاس وښوراوه او وړې ښاپیرۍ ته یې سلام وکړ. وړې ښاپیرۍ له ځان سره وویل. وبګورو چې دې وړې ښاپیرۍ د ځان سره څه ویلي. وړې ښاپیرۍ د ځان سره وویل زه ډیره ښکلې یم، باید چې په ډیره ښکلې سیمه کې واوسېږم. کله چې ځان ته په هنداره کې وکتل نو خوشحاله شوه او دا خبرې وکړه چې زه ډیره ښکلې یم، زه باید یوې ښکلې سیمې ته هم لاړه شم او هلته ژوند وکړه. وړه ښاپیرۍ د وزرو په جامو کې په هوا شوه. په هوا کې یې شنې زرغونې وزرې رپولې. له الوت نه یې ډیر خوند اخیست. تر ډیره په هوا کې روانه وه. تاسو وګورئ هغه اوس چې تاسو د دې تصویر وینئ د دې وړې ښاپیرۍ تصویر په هوا کې دی چې خپل وزر ښوروي او د خپل الوت نه خوند اخلي او ګوري چې چیرې یوه ښایسته سیمه راشي چې دا هلته ښکته شي او ژوند وکړي. د مخامخ غرونو په سر یې یوه شنه زرغونه د بوډۍ ټال ولید. تاسو د بوډۍ ټال لیدلی چې څومره ښکلی وي؟ دی هم د غرونو په سر د بوډۍ ټال ولید. د نن لپاره مو دومره قصه بس ده. تاسو ښه فکر پکې وکړئ، ښه چرت ووهئ چې څه وشول، وړې ښاپیرۍ څه وکړل او څه وشول. د دې قصې ښکلې بله برخه به بله ورځ درته وکړم. خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي او تاسو دا قصه خپلو ملګرو سره، خپلو نورو خور ورور سره هم شریکه کړئ. اوس فعلا د خدای په امان، وختم خوشحاله.